چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم له۔ معزز سامعین او ناظرینو، د رمضان مبارک د دروسو په سلسله کې زمونږ نننی شپږم درس دی. دا هغه څیزونو په باره کې چې هغه په هغې سره روژه مکروه کېږي او بعضې هغه څیزونه وي چې د خلکو د وهم د ګمان مطابق مکروه وي خو په هغې سره روژه نه مکروه کېږي. چونکې د روژې اصل مقصد او فلسفه تقوا ده، پرهیزګاري ده، او یو انسان چې هغه کارونه پرېږدي کوم چې د تقوا خلاف وي، د پرهیزګارۍ خلاف وي، نو دا د روژې د روح منافي دي. په دغه وجه باندې روژه دې سره مکروه کېږي، اگر چې نه ماتېږي نه پې قضا او کفاره لازمي کېږي، خو د روژې د روح منافي وي، په دغه وجه باندې هغه روژه مکروه شي. د الله رسول صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې چا بده خبره کول او په هغې عمل کول پرېنښودل، نو الله تبارک و تعالی ته یې هیڅ حاجت نشته دی چې دی د هغه دپاره خوراک او څښاک پرېږدي. یعنې اصل مقصد خو د خوراک او څښاک د پرېښودلو سره بدې خبرې پرېښودل دي او په بدو خبرو باندې عمل پرېښودل دي. همدغه شان د الله رسول صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې روژه ډال دی چې تر څو پورې دا مات نه کړي. صحابه کرامو تپوس وکړو دا په څه باندې ماتېږي؟ د الله رسول صلی الله تعالی علیه و وسلم مبارک وفرمایل په دروغو باندې او په غیبت باندې. همدغه شان د الله رسول صلی الله تعالی علیه و وسلم مبارک فرمایي او بل حدیث مبارک دی چې روژه فقط د دې نه دی چې د خوراک او څښاک نه دی انسان منع وشي، بلکې روژه دې ته ویلی کېږي چې انسان د لغو او د بېهوده خبرو نه ځان وساتي. نو لهذا بعضې څیزونه هغه چې په هغې سره روژه مکروه کېږي، په هغې کې لومړی هغه شی چې سکل چې کوم دي د یو څیز دا روژه مکروه کوي. یعنې یو شی چې انسان وسکي نو په دې سره روژه مکروه کېږي. په دې کې شریعت یو اجازت هغه زنانو دپاره کړی دی چې د هغې کور والا سخت مزاجې وي، دوی معمولي غوندې سکنه وکړي، خو د هغې هغه خوند ذایقه په ټوله خوله کې خوره نه شي او هغه توکي یعنې تېرې نه کړي. نو لهذا داسې زنانو ته اجازه شته، خو د دې نه هم که ځان ساتلی شي نو دا ډېره غوره خبره ده. دویم، په روژه کې داسې یو کار کول چې په هغې سره د کمزورۍ احساس کېږي او د روژې د ماتولو اندیشه پیدا شي، نو د داسې کار کول چې کوم دي دې سره روژه مکروه کېږي. د داسې څیزونو نه ځان ساتل پکار وي چې روژه د ماتېدو خطر په هغې سره پیدا کېږي. کله چې کولی کوي یو انسان خوله کې اوبه اچوي یا په پوزه کې اوبه اچوي، خوله کنګالوي، خوا هغه په داسې ارادان کې وي یا هسې وي په پوزه کې اوبه اچوي او دی د ضرورت نه زیات اهتمام کوي، په هغې کې غلو کوي، نو دا مکروه دی. ولې کېدی شي چې په دې سره د ده دا روژه خرابه شي، لهذا د دې څیز نه ځان ساتل دا ضروري وي. همدغه شان چې چاته د غسل حاجت پېښ شوی وي او د صبح صادق کېدلو نه پس هم هغه غسل نه کوي، نو دا د روژې د صحت لپاره مکروه دي داسې عمل کول. او چونکې که په دې حالت کې د موس ټیم تېر کړي نو دا ګناه کبیره هم ده چې د یو موس ټیم پکې تېر شو، لهذا د داسې څیز نه ځان ساتل دا ډېره ضروري ده. غیبت کول، کنځلې کول، دروغ ویل، شور او هنګامه، شور شغب جوړول، وهل ټکول کول، دا د روژې د صحت لپاره یو منفي شی دی چې په دې سره روژه مکروه کېږي. لهذا د دغه څیزونو نه ځان ساتل دا ډېره ضروري خبره ده. همدغه شان په پېشمني کې احتیاط چې کوم دی نو هغه دا دی چې د صبح صادق نه قبل روژه بنده کړی شي. نو که یو انسان په دې کې دومره تاخیر کوي چې صبح صادق ته ډېر قریب شي نو دا مکروهوالی راولي. لهذا احتیاط په دې کې دا وي چې کم از کم 3-4-5 منټ مخکې خوراک او څښاک انسان بند کړي. همدغه شان په افطار کې تاجیل مستحب دی، خو دومره تاجیل هم نه چې د غروب آفتاب یقین نه وي شوی. که یقین نه وي شوی نو داسې حالت کې دا روژه مکروه کېږي. لهذا د غروب آفتاب یقین کېدلو سره د روژې افطاري کول دا درست دي او
او کنه د دومره تعجیل کوي پکې چې د غروب آفتاب لا یقین نه دی شوی یا د یو سکه په خوله باندې د یقین نه وي او د یو عام سړي په خوله باندې د روژه خپله ماته کړه نو که د غروب آفتاب نه قبل یې ماته کړي بیا خو دا روژه د ده لاړه ضایع شوه او کنه دومره تعجیل یې پکې کړی چې په غروب آفتاب سره متصل یې وکړه او دا یقیني طور سره د حاصل نو که دا ټیک هم خو داسې کول دا مکروه دي روژه کې مکروه والی راولي هغه څیزونه چې هغه خو شرعاً په روژه کې مکروه نه دي خو عام طور سره د خلکو ترمنځ داسې مشهور وي چې یاره په دې سره روژه مکروه کېږي په هغې کې لومړی صورت دا دی که انسان ته د ورځې په حالت کې په خوب لیدلو سره احتلام وشو غسل پرې واجب شو نو عام طور سره مشهوره دا ده چې په دې سره روژه مکروه کېږي خو په دې سره روژه نه مکروه کېږي څومره زر تر زره کېدی چې دا کس دی غسل وکړي همدغه شان رانجه لګول سر کې تیل لګول او په بدن باندې مالش کول یا خوشبو بویول په دې سره روژه نه مکروه کېږي د دې په روژه کې اجازت شته دی چې انسان تیل ولګوي یا انسان خپل وجود مالش کړي یا رانجه واچوي یا خوشبو لګوي خوشبو بوی کړي نو په دې سره روژه نه خرابېږي دغه شان که د چا په حل کې مچ یا ماشې یا بې اختیاره ګرد و غبار یا لوګې لاړو نو په دې سره روژه نه مکروه کېږي خو دا په دې صورت کې چې دا بې اختیاره تېری وي که سره د اختیاره وي نو د دې ځان ته مسله ده چې قصدن په حل کې لوګې یا ګرد و غبار رسول دا مکروه دي او که دا لوګې چېرته د سپېلني وي او یا چې کوم دی نو د چیلم وي یا د سګرټ وي نو د دې لوګي راښکلو سره روژه ماتیږي بلکې مکروه کېږي نه ماتیږي چونکې دا به طور نشه دا څیزونه هم استعمالېدی شي نو لهذا په دې صورتونو سره روژه ماتیږي همدغه شان د ګرمۍ د شدت د وجې نه کولی کول په پوزه کې اوبه اچول او مخ لاس وینځل یا لامبل یا جامې ترکول دې سره روژه نه مکروه کېږي د دې اجازت په روژه کې شته دی یعنی د ګرمۍ شدت د یو انسان د هغې په وجه باندې لامبي یا کولی کوي پوزه او خوله کې اوبه اچوي لاسونه بار بار وینځي یا خپلې جامې تر ساتي نو د دې اجازه شته دی په دې سره روژه نه مکروه کېږي لہذا روژه چې کوم دی نو دا د تقوا او د پرهیزګارۍ یو بهترین تربیت دی د انسان لپاره چې څنګه د خوراک او څښاک نه ځان ساتي نو دا انسان دی نه نور داسې بېهوده او د لغو کارونه هم ځان وساتي او په عبادت کې په ذکر اذکار کې په تلاوت کې دی د خپل اوقات تیر کړي او دغه میاشت مبارکه چې د الله تبارک وتعالی د طرفه یو انعام او یو تحفه د بخشش ذریعه او سبب د انسان لپاره جوړېږي د دې نه فایده واخلي رب ذوالجلال دې موږ ټولو ته په دې مختصر غوندې خبرو باندې د عمل او د پوهې توفیق راعطا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फ़ौरन मिलती रहें और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए हम आपके ताउन के बेहद मशकूर होंगे।